زه کمال خان خپل ځان ته جوړوم، نیا ته مې جوړوم، خدای دې وبخښي، نیا مې د خاورو لاندې ده. تاسې اولادو ته یې جوړوم، تاسې ته یې جوړوم. له 200 کلن ځنډ او انتظار وروسته نن د اوبو د مدیریت په ملي ورځ ولسمشر محمد اشرف غني رسما د کمال خان د اوبو بند پرانیسته وکړه. ولسمشر غني د یاد بند پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال وویل نور چاته مفته اوبه نه ورکوو او د کمال خان اوبه په ویاړ سره په ایران خرڅوو. او که در گذشته چی بودیم، چی داشتیم، نداشتیم، او گپ تاریخ است. امروز چند نقطه کلیدی خدمت دارم. اول، اقتصاد دو کشور متمم یکی دیگه است، مخالف یکی دیگه نیست. او به مفتچات نورکو، پیداوارد نیمروز په ایران باندې په افتخار خرڅو. ولسمشر غني هم دا راز زیاته کړه طالبانو تیر کال د $1 میلیارډ په ارزښت بنسټیز جوړښتونه له منځه وړي چې 10 کمال خانه پرې جوړېدل. نن د افغانستان هغه خلکو چې جنگ کې دي زور نه غوښتنه کوم یو 10 دقیقې په کمال خان باندې فکر وکړه. تیر کال تاسې $1 میلیارډ د افغانستان تاسیسات هم له منځه ویوړو، دا په $130 میلیون وسو. نو تاسې په حقیقت کې دا ملت له لسو کمال خان نه محروم کړی. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې مشر د کمال خان بند پرانیست غونډې ته د خبرو پر مهال وویل ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې د اوبو ټولې لویې پروژې به په خپل وخت او ښه کیفیت ترسره کیږي او د هیواد لوی بندونه به په یو بل پسې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. همدارنګه د اوبو مدیریت او مهارولو په برخه کې په لسګونو مختلف ډوله پروژو کار روان دی چې زرګونه افغانانو ته د کار زمینه مساعده شي. په اخره کې دومره وایم چې د جلالتمآب ولسمشر په امر او د رهبرۍ لاندې به د افغانستان اوبه مهار کیږي او په راتلونکي کې به د هیواد اوبه د ګاونډیو د تیلو په ارزښت نورو ته ورکول کیږي. د کمال خان بند پرانیست غونډه کې د ولایتي شورا غړو، دیني عالمانو او قومي مشرانو ولسمشر غني ته د آبادۍ د اتل لقب ورکړ او ویل له ګاونډیانو خپلې اوبه باید راوګرځول شي. هغه چې له اوبو او وطن سره خیانت کوي هغوی له وطن سره خیانت کوي. د بند جوړولو دپاره شهیدان ورکوي، زخمیان ورکوي. دا مو وعده دی، دا د نیمروز د ولس وعده دی چې د بند ساتلو دپاره هم قربانی ورکو. بند کمال خان بدون نام محمد اشرف غنی در هیچ جای دنیا شناخته شده نیست، چون نام کمال خان با نام محمد اشرف غنی گره خورده است. زنده باد رئیس جمهور محبوب ما، جوان جوان. پس این صدقه جاریه به این پیمانه وسیع که بند کمال خان هست، این در پروردگار جل و علا ثوابش را برای جلالتمآب رئیس جمهور میرساند که رهبر اعمار آن بوده. د راپورونو پر بنسټ په دغه بند د کار د پیل څخه تر پای پورې سلګونه ډلهییز چریکي د ثقیله او خفیفه وسلو بریدونه هم شوي چې 29 افغان سرتیري پکې شهیدان او ټپیان شوي او د افغان ملي امنیتي ځواکونو 28 تنه بندیان شوي دي. کمال خان بند د هیواد یو له سترو بندونو څخه دی چې د نیمروز ولایت په چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د موسمي سیلابونو د کنټرول، د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او د برېښنا د تولید په موخه جوړ شوی دی. کمال خان بند د 52 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري چې 1,4 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. کمال خان بند له نن څخه شاوخوا 200 کاله پخوا د نیمروز ولایت د قومي مشر او مخور شخصیت کمال خان لخوا د هلمند پر سیند د خاشو، لرګیو او ډبرو څخه جوړ شو. بالاخره د ګوټ تیمور د یرغل په پایله کې کمال خان او ملګري شهیدان او بند ویجاړ شو. په اساسي ډول د کمال خان بند د جوړولو کار د شهید سردار محمد داود خان لخوا پیل شو، خو د کورنیو جګړو له امله د یادې پروژې چارې له ځنډ او خنډ سره مخ شوې. خو د دغه بند د جوړېدو بیا ځلي کار په 1490 کې پیل شو چې وروستۍ مرحله یې د 1400 کال د وري د میاشتې په 10مه نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني لخوا افتتاح او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.